نشي ویل. او موږ ته ښه پته ده چې دوه ملایک چې دا هر څه لیکي او الله ته یې خېژوي، ښه یقیني راته پته ده. او بیا هم زموږ دغه اعمال دي او بیا هم زموږ دا کردار دی. د هر څه نوټ کېږي او قیامت په ورځ به ته پخپله وي. او ګواهان د الله سره دومره ګواهان دي که نه چې حیران به شي ورته. رب العالمین د ټول نه لوی ګواه دی. دا ملائک په تا باندې ګواهي کوي، دا پیغمبر به په تا باندې ګواهي کوي. او دا هر څه پرېږده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله د دوی دا لاسونه د دوی دا خپې د هر څه به ما سره خبرې کوي او د هر څه به حل وي. الله به ورته اوس هم څه خیال. نو دا مجرمان به بیا د خپلو اندامونو ته وایي لما شهدتم علینا، تاسو په موږ ګواهي وکړه، موږ خو ستاسو دپاره لګیا یو مبارزې کوو چې د جهنم نه بچ شئ، نو تاسو الټه په موږ باندې ګواهي وکړه. قالوا انطقنا الله، موږ ور الله ګویه کړي وو. نو ستا دا سترګې، دا ژبه، ستا دا لاسونه، ستا دا خپې، ستا دا بدن، دا ټول ګورې په تا باندې ګواهي کوي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. دا ځمکه به هم خپل خبرونه الله ته اوري. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ته پته شته چې دغه خبرونه څه دي؟ هغه خبر دا دی چې دا ځمکه به ګواهي کوي په هر انسان باندې چې یالله پلانې د پلاني زوی په پلاني ټیم کې په پلاني ځای کې یا په پلاني ځای کې دا کار کړی، په هر سړي او ښځه باندې به دا ګواهي ورکوي. نو ته چې کله ګناه کوې چې دې ته دې سوچ کړی ته چې کوم ځای کې پروت یې، لکه یو سړی کټ کې پروت او فیسبوک یې ګوره کړی او درز کې د جنکو تصویران ګوره او سندرې ګوره او ټیک ټاک یې ګوره او د غلطې رابطې او فحش فلمونه او فحش تصویران او دې ته چې ته سوچتلی چې د کومه ځمکه باندې چې ته دغه ټیم کې دم د قیامت پر ورځ دا خبره الله ته کوي. دا کمې ګوتې چې ته په دې موبایل کې اړی راړی دا ګوتې هم الله ته خبرې کوي. په کومو سترګو چې ته دا ګورې دا سترګې هم الله ته حل وایي. ستا دا ټول بدن به الله ته حل وایي. چېرته دا سوچ دې کړی؟ که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله، که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله. او دغه سړی امتحان یې واله ځه وایي راشي یو ځای کې دعوت دی او دعوت لی بوزه او شپه به دلته کوو، دلته به شپه کوو. صحیح شو، شپه به دلته کوو، سهار به بیا ځو او دا ستا کمره ته به دلته سموي. صحیح ده. او بیا ورته غلي ورته کې ووایه و احتیاط کوه دې کور والا کیمرې لګولي دي هر ځای کې. هسې ورته داسې ووایه دې کور والا کیمرې لګولي دي، دی به غلط حرکت څه وکړي، موبایل کې به غلط څه وګوري. د څه د یېرې نه؟ کیمرو د یېرې. او هغه الله چې تا ته ګوري تا کې حیا، تا ته حیا نه درځي؟ چې دغه شان ډایرکټ ییني او اوري تا له حیا نه درځي چې دې رب له به زه څه جواب ورکوم او قیامت پورې چې زه دغه الله ته مخامخ شم؟ دا هغه څه دي پیغمبر وایي که تاسو ته معلوم وی نو جراګانې به هم ډېرې کړی. کل نفس بما کسبت رهینه. د قیامت په ورځ به هر نفس په خپلو کړو کې راګیر شوی، په خپلو کړو کې به راګیري. د بل په عمل به هم ډډه نه لګي چې زمونږ رور مولوي صاحب دی او زمونږ پلار مفتي دی او زمونږ تره مولانا و او پلانې و، دې ته هم ډډه نه لګي. کل نفس بما کسبت رهینه. نو دغه حالات او احوال په موږ را روان دي او د هغې نه مخکې مرګ را روان دی. کل شیء هالک الا وجهه. هر څه ختمېدونکي دي سوای د الله نه. کل من علیها فان. د دې ځمکه چې څه دي او په دنیا کې چې څه دي دا ټول فنا کېدونکي، ټول فنا کېدونکي. کل نفس ذائقة الموت. هر نفس به د مرګ دا خوند څکي. ته پکې نه راځي په دې کې دننه په نفس کې څومره قیمتي قیمتي خلک په دې نږدې وخت کې او خوا او شا کې زموږ نه لاړو، ته به نه ځې پکې.
بل زما د یو ملګري والده وفات شوی تعزیت کې زه ورغلم مازدیګر کې ورسره راشو ما ورته خبره کوله ما سبحان الله زموږ دا زړونه مو ښه سخت دي کله د یو په لاس نیوکې ناست یو کله د بل په لاس نیوکې او سوچ هم دقه دی چې او دا خبره ټوله خوا و شا کېده بس ما ته نه رارسي نن چې زه ستا په لاس نیوکې ناست یم او یا ستا د خپلوانو په لاس نیوکې کېدي سبا ته زما کې ناست که نه نشي کېدی ستا لاس نیوی نشي کېدی ستا باره کې نو هسې په خوله یې وایي نو لږ ساعت مخکې ما دا وکړه ټوله خبره د خولې او جي ویره وایي دنیا څه دنیا ده وایي دنیا څه دنیا ده او څلور چېته به یې کور جوړ کړی مرګ را روان دی او درې څلور به ده سره ګاډي مرګ را روان دی فاني دنیا ده سهار په توره تیاره ځي او د شپې په توره تیاره راځي مرګ را روان دی فاني دنیا ده د عباداتو دپاره هیڅ ټیم نشته د الله د راضي کولو هیڅ کوشش نشته او مرګ را روان دی مرګ را روان دی د هغې نه بعد وایي د الله سره ملاقات ته نو بیا به څه کي الله له به څه جواب ورکړي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله وی کله چې یو تن کې دوی له مرګ راشي نو بیا په هغه ټیم کې چیغه وایي چې رب ارجعوني الله ما واپس کړه لعلي أعمل صالحا چې زه نیک اعمال وکړمه اوس دا چیغې وایي الله وی کله اوس نشي کېدی هیڅ چېرته ته واپس دنیا ته نشي تللی دا قبرونو والا نه دي دا قبرونو والا که د دوی نه دې تپوس وکړو چې د جواب یې درکولی شوی که نه او صرف د دې تپوس دې کړی چې د دې سبحان الله څومره قدر د یو پیر ویل نو تا ته به یې ویلی وی چې د دنیا او دنیا کې چې څه دا ټول را جمع کړه دا نه دي په کار خو چې یو پیر سبحان الله ووایو او موت بیا مغافله یو الله وی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله وی راغی زنکدن د مرګ او سخت د مرګ په حق سره په رښتیا سره دا هغه ورځ دی چې تښتېدې دا زنکدن په موته باندې راځي که چېرته دې خبرې ته زموږ صحیح معنو سره سوچ وی که نه نو زموږ جړاګانې به ډېرې وی او زموږ خنداګانې به لګې وی نږدې ورځ کې تېر شوي جمعه کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ واقعه بیان کړه په هغه باندې دا سخت راغلی ده په هغه باندې دا حالات راغلي دي موته خو ترې شو بچ کېدی موته به هم یو ورځ ګوره په قصو کې پاتې شو اوس ناشنا د ادم دا بچی دی په دنیا کې چې ژوند تېروي ته به وایي چې دی چې تمرینه دا به هر څه به حمله وایي او چې مړ شي ته به وایي چې دی د سره په دنیا کې وونه هر څه یې داسې ختم شي که نو دغه احوال د آخرت ته دا ځان ته رامخې ته کوي او کوشش وکړئ د آخرت دپاره صرف ګوره د دنیا نه د دنیا خو یو پول دی صرف پرې موږ آخرت ته رسو ته آخرت ته برزخ ته د هغه وخته پورې نشي اوړېدی چې څوک پورې په دنیا نه تېر شوی نو دنیا د تېرېدو ځای دی د اوسېدو ځای نه دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ته چې په لاره تېرېدونکی د دنیا د لار دا د اوسېدو ځای نه دی دا لار ده او دې دنیا قسمه قسم خلک دوکه کړي دي قسمه قسم خلک یې دوکه